بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې خپرونې موضوع بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شپږ دېرشم نصیحت دا دی چې تاسو خوراک ورکوئ، همدارنګه سلام اچوئ او د دې ترڅنګ د شپې لمونځ کوئ. د خوراک ورکولو نه مطلب دا دی چې تاسو فقرا او مساکینو سره همدردي کوئ، او د سلام اچولو مطلب دا دی چې کله تاسو تیریږئ که څوک پیژنئ که نه پیژنئ، هغه مسنونه طریقه چې د رسول الله دا دومره وی چې السلام علیکم ورحمت الله. ځکه سلام داسې اوبه دي چې د مسلمانانو په زړونو کې د محبت میوې ته لا وده ورکوي. او د سلام په اچولو که هغه کس د ستا دوست هم نه دی، هغه به یو ورځ د ستا حمیم او ستا دوست وګرځي. او د شپې لمانځنه تهجد مراد دی، ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په شپه کې الله رب العزت لپاره داسې یو ساعت دی چې په هغې کې که تاسو د دنیا او د آخرت خیر وغواړئ، الله به هغه تاسو ته درکوي، او دا هره شپه وي. نو که د شپې په آخره حصه کې پاڅو اودس وکړو او څو رکاته مونځ د الله لپاره وکړو، د خپل لاسونه رب ته پورته کړو، هیله ده چې الله رب العزت به د دنیا او د آخرت خیر موږ ته راکوي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې چې یا رسول الله، زه چې کله تا وینم د ستا په لیدلو باندې ډیر خوشحالیږم او سترګې مې یخیږي. نو ما ویل یا رسول الله، ما ته د هر شي په اړه ووایه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویلې ابو هریره هر شی له اوبو پیدا شوي. ابو هریره فرمایي چې ما بیا رسول الله ته ویلې ای د الله رسوله، داسې شی راوښیه چې د هغه په کولو جنت ته داخل شم. داسې عمل راوښیه چې د هغه په عملي کولو زه جنت ته داخل شم، الله مې جنت ته بوزي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې چې خوراک ورکوه. مطلب دا چې فقرا او مساکینو سره مرسته کوه او په زړه کې د اخلاص او صداقت ته ځای ورکه. د دې پر څنګ ته سلام اچوه. کله چې په لاره باندې تیریږي، که ستا ماشوم مخې ته راځي یا مشر مخې ته راځي، مخکې د دې نه چې هغه په تا باندې سلام واچوي، تر پرې سلام واچوه. ځکه رسول الله فرمایي البادی بالسلام بریء من الکبر، څوک چې په سلام باندې شروع کوي د نور نه مخکې، هغه د کبر نه پاک وي. همدارنګه صلې رحمي کوه او د شپې په داسې وخت کې چې ټول خلک ویده وي لمونځ کوه، په سلامتي سره به جنت ته داخل شي. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وینا ده. ابن ابي دنیا او همدارنګه امام احمد رحمه الله دا حدیث په خپل مسند کې روایت کړی دی. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې لنډ نصیحت کې چې سخت کارونه هم نه دي، زموږ د دنیا او د آخرت خیر نغښتی دی، خو په دې شرط چې موږ په خلاصو غوږونو واورو او د خپل په ورځني ژوند کې هغه موږ عملي کړو. همدارنګه حضرت ابو مالک اشعری د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل په جنت کې داسې خونې دي چې د باندې برخه یې له دننه او دننه برخه یې له باندې ښکاري، یعنی دومره شفافې او صافې دي. دا خونه الله رب العزت د هغه چا لپاره جوړه کړې ده چې خلکو ته خوراک ورکوي، سلام اچوي، او د شپې په داسې وخت کې چې خلک ویده وي هغه پاڅېږي لمونځ کوي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، چې ستاسو کور ته یو فقیر او مسکین راشي ور وډبوي، د الله په نامه تاسو نه یو څه غواړي، هغه مه ناهیلې کوئ. که څه په کور کې لرئ ورې کړئ،
او که څه نه لرئ هغه ته ډیره ښه خبره وکړئ او د کبر و غرور نه ځان وساتئ. څوک هم چې مخې ته راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق په هغو باندې سلام اچوئ او د رب العزت نه ځان لپاره او تاسو لپاره دا توفیق غواړم چې الله توفیق راکړي چې د شپې په آخره حصه کې پاڅو او د خپل رب ته ودرېږو، وژاړو او د تزرو واجزي لاسونه پورته کړو چې دا د محمد رسول الله عادت هم و. هغه څوک چې تهجد لمونځ کوي د هغه عادت وي، د هغه په چهرت کې به نورانیت پروت وي او الله رب العزت به تل لپاره هغه د بدو کړنو نه ساتي. دا تجربې ثابته کړې ده. په چهره کې نورانیت او تل لپاره متوجه کېدل ښو کارونو ته دا د هغه خلکو عادت دی چې هغه د تهجد لمانځه لپاره پاڅي او ډیر په اخلاص سره رب ته درېږي. همدارنګه حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې یو کس راغی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه چې ای الاسلام خیر. ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم. یو سړی راغی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د اسلام غوره عمل څه دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ته اوږو ته خوراک ورکړي او پر هغه چا چې ته یې پیژنې او که یې نه پیژنې سلام واچوي. دا په اسلام کې بهترین عمل دی. نو راشئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه اول خپله په خلاصو غږونو باندې واورو، عمل پرې وکړو او بیا خپلو اولادونو ته د دې تعلیم ورکړو. بله ورځ زه چیرته ناست وم، یو ماشوم راغی کوټې ته، پلار یې د سریال پوښتنه ترېنه کوي چې د هغه نوم څه دی، د هغه نوم څه دی، د هغه نوم څه دی. دا ورته نه وایي بچیه چې ته کوټې ته راغلی تا ولې سلام وانه چوه، بچیه ته چې کوټې ته راغلی تا ولې د میلمنو سره روغبړ ونه که، او دا یې ترې پوښتنه ونه کړه چې د ستا رب څوک دی، ستا پیغمبر څوک دی، او دا یې ترې پوښتنه ونه کړه چې آیا تا نن سبق ویلی که نه دی ویلی. داسې پلار به هم د الله په حضور کې درېږي. الله رب العزت به د دغه اولاد په اړه د داسې پلار نه پوښتنه کوي. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 22 نصیحت هغه دا دی چې تاسو د خپلو ګاونډیانو او د همسایګانو عزت کوئ. هغه حدیث چې امام مسلم د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی، هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل، ما ته وفرمیل چې ابوذر کله چې ته شوروا پخوي نو اوبه پکې ډېرې واچوه او خپلو ګاونډیانو ته پاملرنه کوه، هغو ته یې ورسوه. تاسو یقین په خدای وکړئ ډېرې زیاتې کورنۍ دي چې زه یې پیژنم چې د روژې په مبارکه میاشت کې هغوی وچه ډوډۍ راخیستله او په اوبو کې خیشته کوله، په هغې باندې روژه ماتې کوله او په هغو باندې پیشنمۍ هم کوله. ډېرې داسې کورنۍ او داسې کورنۍ هم وي چې د هغو په دسترخوانونو باندې 6-7 قسمه خوراکونه ایښي ول چې د هغو هغه زیاته باندې 4-5 کوره مړېدل، دوی به د خپل کور نه واخیستل بهر به یې ورتول. د داسې انسان نه به الله پوښتنه نه کوي. د دې ګاونډي په هکله به د دې نه پوښتنه نه کوي. د داسې انسان نه مونځ نه روژه هیڅ عبادت الله څخه منظور نه دی. ابوذر فرمایي چې رسول الله ماته ویلي چې ابوذره کله چې ته شوروا پخوي نو په هغې کې اوبه ډېرې واچوه، هغه ولږي امسایه چې ستاسو په څنګ کې ګاونډیان دي هغو ته پاملرنه کوه، څه نه څه ته هغو ته هم ورکوه. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ورځ په مسجد نبوي کې خوراک راټول شي، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما ته څه خوراک راکه او دا یې راته ویلې چې هغه یتیمانو کور ته ویسه ده. کور یې راوښود. نو زه لاړم، شپه وه، د هغو د کور ور مې وډبو. هغه ښځه راغله، دروازه کې آواز وکړه چې څوک دي په دروازه کې. ما ورته ویلې چې عبدالرحمن بن عوف هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ستاسو لپاره څه خوراک را استولی دی چې ستا په کور کې یتیمان دي. هغې کونډې هغې مسلمانې خور راته ویل چې زما یتیمان او زما ماشومان ډیر وږي ول، ماښام او مازدیګر هغو خوراک غوښته، په کور کې څه نه ول چې هغو ته زه ورکړم.
ما یو دیګی راواخیسته، په هغه کې مې اوبه واچولې، هغه مې په اور کېښوده او دا مې ورته ویلې چې زه تاسو ته خوراک برابروم. هېڅ هم نه ول. هغوی د دې دیګي نه تاوېدل راتاوېدل چې زموږ مورجانه به اوس موږ ته خوراک تیاروي. بالاخره په هغو باندې خوب راغی، هغه وږي ویده شول. نو اوس هغه ویده دي، دا خوراک ایسه زموږ تر څنګ نور یتیمان دي چې زموږ نه هغوی ډېره اړتیا لري خوراک ته، دا هغو ته ورکړه. دا هغه خلک ول چې هغو د همسایه په حقوق باندې پوهېدل. د خپل اولادونه یې وږي ویده ول، نه یې غوښتل چې هغوی د خوبه راپاڅوي دا خوراک ورکړي، خو د خپل همسایه سره یې مرسته کوله. نن چې زموږ څومره د لاسه کیږي خپل ګاونډي ته نقصان او تکلیف رسوو. همدارنګه بل حدیث بخاري د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی. هغه فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري هغه د خپل ګاونډي او د خپل همسایه ته تکلیف نه ورکوي. نو د دې نه معلومیږي څوک چې د خپل ګاونډي او همسایه ته تکلیف ورکوي هغه په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان نه لري. همدارنګه څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري هغه د خپل میلمه ته عزت ورکوي، د خپل میلمه بې عزتي دې نه کوي. او څوک چې په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري نو یا دې ښې خبرې وکړي او که ښې خبرې نشي کولی په مجلس کې د آرامه کیني الله والعب دې نه وایي. د میلمه قدر د میلمه عزت د ستا خپله عزت دی. مخکې د دې نه چې هغه ستا کور ته راشي د هغه رزق الله وخته ستا په کور کې آماده کړی وي. حضرت ابو طلحه انصاري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ورځ په مسجد نبوي کې ناست و، یو سړی راغی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله زه ډېر وږی یم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آواز وکړه څوک دی چې نن ورځ زما دا میلمه بوزي د دې عزت وکړي د دې قدر وکړي هغه به ما سره په جنت کې یو ځای وي. ابو طلحه انصاري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ویل یا رسول الله ستا میلمه زه بیا یم. را روان شم کور ته راغلم، خپل میرمن ته مې ویلې چې آیا په کور کې څه شته که نشته؟ ما د رسول الله میلمه راوستی. هغې بادیانته او باشهامته ښځې ما ته وویلې دومره څه شته چې د خپل اولادونو لپاره مې پاخه کړي، خو هغه به زه وږي ویده کړم، ته د رسول الله میلمه راوله او دا خوراک هغه ته ورکړه. او چې کله خوراک ته کینئ چې کوم چراغ دی هغه مړ که ته لاس کاسې ته وړه او مې خوره پرې چې د رسول الله میلمه موړ شي. ابو طلحه انصاري فرمایي چې ما داسې وکړه. هغه خوراک میلمه م وخوړه، دومره برکت الله پکې واچو چې ما م وخوړه، زما ښځې م وخوړه، ماشومانو وخوړه او دومره پاتې و چې ګاونډیانو ته هم ورکړه. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري هغه د خپل ګاونډي ته تکلیف نه ورکوي، د خپل میلمه عزت دې کوي او همدارنګه چې په مجلس کې ناست دي که ښه خبره کولی شي ودې کړي کنې هغه دې آرامه کړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه عملي کړو. نور به واورو خو دې یوې دمې نه ای په نبیانو کې اعلی او معتبر مدني زړګی مې تا پسې خوږېږي د زړه سر مدني ای په نبیانو کې اعلی ای په نبیانو کې اعلی او معتبر مدني زړګی مې تا پسې خوږېږي د زړه سر مدني. قدر من اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. همدارنګه بل حدیث بخاري او مسلم د حضرت عبدالله بن عمر او د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها څخه روایت کړی. هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما زال جبرائیل یوصیني بالجار حتی ظننت انه سیورثه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي جبرائیل علیه السلام به ما ته تل د ګاونډي په اړه وصیت کوه، د همسایه په اړه به یې وصیت کوه.
زما دا خیال شو چې ګاونډیانو ته به په میراث کې حق ورکول کیږي. یعنی دومره تاکید به حضرت جبرائیل علیه السلام د همسایه په اړه ماته کوه. بل حدیث هم بخاری او مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی. هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل قسم په الله هغه مؤمن نه دی، قسم په الله هغه مؤمن نه دی، قسم په الله هغه مؤمن نه دی. صحابه و کرامو پوښتنه وکړه چې څوک مؤمن نه دی یا رسول الله؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د چا له شره چې د هغه ګاونډي په امن کې نه وي. تاسې ګورئ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا جمله 3 واره تکراروي. رابه شو اوس به وګورو چې موږ خپلو همسایهګانو او د خپلو ګاونډیانو سره څومره مرسته کړې او هغو ته هم څومره تکلیف رسولی، څومره هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نصیحت او په دې وینا باندې عمل کړی او څومره هم د دې نه سرغړونه کړې ده. که د چا سترګې د خپل همسایه ته بدې شوي، الله رب العزت به دا انسان په خپله بې عزته کوي. په ټوله ټولنه او په ټول کلي کې به الله دا رسوا کوي. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تاکیدا دا مسله 3 وارې تکراروي چې مؤمن نه دی، مؤمن نه دی، مؤمن نه دی. څوک؟ هغه څوک چې د هغه د شره د هغه همسایه او د هغه ګاونډي په امن کې نه وي. بله خبره چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نصیحت مسلمانانو خویندو ته کوي، هغه دا وایي چې ای مسلمانو ښځو، دا حدیث هم بخاری مسلم روایت کړی، فرمایي چې ای مسلمانو ښځو، هیڅ ګاونډي باید د خپلې ګاونډۍ تحفې ته په بد نظر ونه ګوري، که څه هم د اوزې یا د یو څاروي ښکر وي. ستا ګاونډۍ مسلمانې خورې چې د خپل وس مطابق تا ته یو شی په تحفه کې راځي، هغه ته هیڅ کله په سپک نظر باندې مه ګوره. دا مسایل زموږ په کورنیو کې ډېر زیات دي چې کله هغه غریبه، هغه بیچاره د کوره ووځي، نو ټول د هغه تحفې پورې او د هغه هدیې پورې خاندي چې دای څه راوړي. خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د خپل ګاونډۍ تحفې پورې هیڅ کله مه خاندئ، د هغې سپکاوی مه کوئ، اگر که تاسو ته په تحفه کې د یو څاروي ښکر هم راوړي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه په خلاصو غوږونو باندې واورو، تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او د آخرت زموږ په برخه کړي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 18 نصیحت هغه دا دی چې تاسو له مسکینانو سره مرسته کوئ او د مسکینانو سره مینه کوئ. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ته زما خلیل او زما دوست یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم 7 وصیتونه او نصیحتونه کړي دي. اول دا چې زه به له مسکینانو سره محبت کوم او هغوی ته به نږدې کیږم. هغه څوک چې واقعي مستحق دی، هغه څوک چې مسکین دی، هغه سره باید موږ او تاسو مینه وکړو او هغو ته نږدې شو. هغه ډوډۍ چې ته په واده کې پخوې، دا ولیمه ده، دا حق د اقرباو د مسکینانو دی. نن راشي چې موږ خپل واده ته څوک راغواړو، هغه مسکین او فقیر چې زموږ د واده ډوډۍ ته راځي، هغه غریب د دروازې شاته ناست دی، څوک هغه ته څه ورکوي هم نه، بلکې فلانی حاجي صاحب، فلانی مولوي صاحب، فلانه خان پسې کاټ مستولی او هغه راولو په کور کې یا په هوټل کې کینو. الله به تا نه پوښتنه نه کوي؟ یا هغه رواجي ختمونه او خیراتونه چې نن ورځ زموږ په کورنیو او په ټولنه کې رایج دي. خیرات د چا لپاره کوي چې حاجي صاحب پسې او مولوي صاحب پسې کاټ واستوي، که دا حق د مساکینو دی. ختم د قرآن وکړو، خیرات وکړو او کارت واستوو چې زما په دې ورځ باندې خیرات دی. هغه مسکین او فقیر بیچاره چې وږی دی، په ورځو یې څه خوراک نه دی کړی، د ستا دروازې شاته راشي، هغه غریب ته څوک ځای هم نه ورکوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت او وصیت دا دی چې تاسو د مسکینانو سره محبت کوئ، هغوی ته نږدې کیږئ. د انسان عزت په دارایی او په سرمایه نه دی، ګوره په پیسو نه دی. که څوک دا ګڼي هغه خپله بې عزته دی. د انسان عزت په تقوا دی، د الله په ویرې دی. همدارنګه ابوذر فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دویم نصیحت او وصیت ما ته دا وکړه چې په دنیایي چارو کې به تر ځان ټیټ سړي ته ګورم، نه لوړ سړي ته. ټیټو خلکو ته وګوره، هغه چې په څه ژوند تیروي، اوچتو ته مه ګوره، تر څو د هغو فساد او د هغو تکبر تا په فتنه کې وانه چوي.
په زړه کې ترحم ته ځای ورکړه، شفقت ته ځای وکړه، تر څو چې کولی شي په د ټیټو خلکو باندې انسان شفقت او رحم وکړي. دریم دا چې زه به صلې رحمي کوم، که څه هم هغه پر ما باندې ظلم کوي. خپلو خپلوانو سره خپلولي مه پرېږدئ، که په تا ظلم هم کوي. یو هغه دی چې مفسدین دي، په فساد و فحشا کې گرفتار دي، دا الله درته وایي، رسول درته وایي پرېږده. اما بغیر د څه موجب نه او په لږ نزاکت باندې هیڅکله خپلولي چا سره مه پرېږدئ. او څلورم دا چې لا حول ولا قوته به ډېر وایم، لا حول ولا قوته الا بالله العلي العظیم. الله به دې د شیطان د دوکو د وسوسو نه ساتي. پنځم دا چې حق خبره به کوم، که څه هم ترخه وي، ځکه هغه انسان چې په حق خبره باندې خلک خفه کي، الله راضي کي، هم به خلک راضي وي، هم به الله راضي وي. او هغه څوک چې حق خبره نه کوي، چې په خلکو باندې بده لګیږي، چې خلک خوشحاله شي، نو الله ناراضه شه، نو هم به الله درنه ناراضه وي، هم به خلک درنه ناراضه وي. شپږم دا چې په دیني چارو کې به د هیچ چا ملامتي پروا نه کوم. ته حق بیانوه، دین د الله مخلوق ته په سمه توګه چې الله او د هغه رسول ویلی هغه بیانوه. که خلک هر نوم در باندې ږدي وایي تا ته څه نشي رسولی. رسول الله ته خلکو کاهن ویلي، جادوګر ویلي، شاعر ویلي، مجنون و لیونی ویلي، خو هغه کله هم د حق خبره پرې نه ښودله. نو ته هم په ځانګړې توګه زموږ علماو دعوتګرو د الله دین بیانوئ، د حق خبره کوئ، که خلک هر څه وایي وایي به. اوم دا چې د خلکو به د هیڅ شي سوال نه کوم، څه چې غواړم هغه به د الله نه غواړم. همدارنګه بل حدیث بخاری او مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی. هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل: الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله واظنه قال وکالقائم الذي لا یفطر وکالصائم الذي لا یفطر. رسول الله فرمایي له کونډو او مسکینانو سره مرسته کوونکی د الله په لاره کې د مجاهد په څیر دی. راوي وایي زما په ګمان رسول الله دا هم ویل چې د هغه مثال د داسې عابد په شان دی چې نه ستړی کیږي، او د داسې روژتي په څیر دی چې تل لپاره هغه روژه نیسي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې مسکینانو سره مینه وکړو، هغو سره محبت وکړو. نن ورځ قدر د هغه چا دی چې هغه پیسې لري، اگر که هغه فاسد وي، اگر که هغه د دینی امورو پابند نه وي، د هغه خلک عزت کوي، هغه سره مینه کوي. او که هغه خاندي نه چې هغه خبره کوي، دا خوشې خوشې ورته خاندي، نه، مفسد پرېږده. بلکې هغه چا سره مینه کوه چې هغه د الله د امورو پابند وي، اگر که هغه مسکین او فقیر وي. همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې یو مکاتب غلام ما ته راغی چې ما ته خپل مولا ویلي چې دومره پیسې راکه تا به آزاد کړم، زه دا پیسې نه لرم، ته را سره مرسته وکړه. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي ما ورته وویلې که دې خوښه وي داسې کلمې به در وښیم چې ما ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راښودلي دي، که د غره په اندازه قرض در باندې وي هم به یې ادا کړي، که د غره په اندازه په تا باندې هم قرض وي، د هغه کلماتو په برکت به ادا کړی شي. او دا دعا وایه چې اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عن من سواک. ای الله د حرام په مقابل کې خپل حلال مال ما ته راکافي کړي او د خپل فضل په واسطه مې له نورو مستغني کړي. نو دا د تل لپاره زموږ ستاسو په ژبه باندې ورد وي، او الله دې توفیق راکړي چې د رسول الله دا نصیحتونه واورو، چې الله عزت د دنیا او د آخرت راکړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. نن هغوی نه منې حکمونه ستا افسر مدني، نن هغوی نه منې حکمونه ستا افسر مدني. ای په نبیانو کې اعلی، ای په نبیانو کې اعلی او معتبر مدني. زړګی مې تا پسې خوږېږي د زړه سر مدني. ای په نبیانو کې اعلی او صاف دې ډېر دي، ای حبیبه زه به کوم یاد کړم، او صاف دې ډېر دي، ای حبیبه زه به کوم یاد کړم. خو لاک لاک شکر ده چې زما دل
مدني خو لاک لاک شکر دی چې زما دلبر مدني ای په نبیانو کې اعلی ای په نبیانو کې اعلی